تعلیم ته باید کار وشي. السلام علیکم. له تحصیلي ډګره لنډو خبرونو ته ستړي مشئ. د کابل پوهنتون بیلابېلو پوهنځیو ممتاز محصلین د چین سفارت له لوري په یاد پوهنتون کې د جوړې شوې غونډې په ترڅ کې په داسې حال کې وستایل شول چې د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو د خدمتونو او همغږۍ او د امارتي محصلانو چارو رئیسانو هم حضور درلود. د کندهار پوهنتون پلان او پالیسۍ عمومي مدیریت له لوري په کندهار ولایت کې د ملالۍ خصوصي لوړو زده کړو مؤسسې استادانو او اداري کارکوونکو ته د ستراتیژیک پلان جوړونې 2 ورځنی سیمینار وړاندې شو. د غزنی پوهنتون نویو ګمارل شویو اداري کارکوونکو ته د ادارې مدیریت او اداري مراسلاتو پیژندنې په موخه 10 ورځنی علمي او معلوماتي سیمینار دایر شو. د ننګرهار پوهنتون 14 ګونو پوهنځیو محصلینو ته د ازموینې اندېښنو سره د مقابلې لارې چارې تر عنوان لاندې سیمینار وړاندې شو. او د هرات پوهنتون د سړک جوړولو او تخریب شویو ځمکو د برابرولو چارې د دغه پوهنتون د ماستر پلان له مخې دوام لري. تعلیم ته باید کار وشي.